رونو دوکا ناپ تول کے کمی کول ملاوٹ کول دا گوری گناہ کبیرہ دا او زمانگ بد قسمتی دا دے چنن طول خلق پدق دوکو ملاوٹو کے مبتلا دی الا ماشاءاللہ زیم پسلو کے بس صرف یو دری کسان یا سلور کسان بدا سیوی چی داغوی کار بسیوی نور چی اکثر منگ دی خپل معاشرہ کی گورو نو اکثر دوکا دا پناب طول کی کمی دا و ملاوٹ دی او دارلو آغا گناہ دا آغا گناہیات ساتے پناب طول کی کمی دوکا کول دوکا ملاوٹ کول دا حق گناہ دا چھ اللہ رب العالمین دا دی گناہ دا وجہ اللہ غن قوم اللہ رب العالمین پہ دا پاسا اور را غرزوری دی قرآن شریف کی دیکھو رہے حضرت شعیب علیہ السلام قرآن شریف کی اللہ رب العالمین وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا حضرت شعیب علیہ السلام راغ مدین تا مدین دا دا ابراہیم علیہ السلام دزوی نمو دقلتا یو قوم آبادو خدای وطا شعیب علیہ السلام رو لے گا پا دق قوم کی گناہونو یو گناہ پا کے داوچ شرک پہ کھو او دا شرک سر بے سا چل کھو شرک سر بے دا کار کھو چھ پا ناب طول کے بے کمی کھو پا وزن کے بے کمی کھو پا ناب کے بے کمی کھو حضرت شعیب علیہ السلام وطراغی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو شرک مکوے دا یو اللہ عبادت کوے او دیم نمبر ولا تنقص المکیال والمیزان او مکوے کمی پا کیل کے او پا میزان کی پا ناب طول کی کمی مکوے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم داستاسو پا دے ناب طول کے دا کمی دے گوری دا اللہ دا قہر سبب جوڑی گی او زتاسو دا آغی قہر دروازی نو دا آغی دا عذاب دروازی نیارو مکوے دا چل مکوے او شعیب علیہ السلام بو تا یو دیر کل انداز باندے لگیاو ذکا شعیب علیہ السلام لا اللہ رب العالمین یو صفت تا دو صفت والا اللہ زبردست ورکلو ہر پیغمبر کے دیر کل صفات ہوئی خو باز پیغمبرانو لا اللہ رب العالمین سو خصوصی صفتو ورکلی دی دا اللہ دا طرف یو پیرزو نوی دیرو پیغمبرانو لدا سے خدای پاک والے خصوصی ہر یو پیغمبر کے طول خکولی صفاتی خو یو صفت دو صفت والا اللہ دیر خکولی مزیدار ورکلی بھی لکا حضرت داود علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو نو نورم پا کی خکولی صفتو خو یو صفت پا کی اللہ داغل دا خکولی ورکلو چھ دا داود علیہ السلام آواز دیر مزیدارو دیر خشت آواز ہے او زو تبے صدا آواز صفتو کو چھ اللہ رب العالمین داغل دا آواز صفت کئی چھ دا سے آوازی و دا سے تلاوت پہ کہو چھ کل بے تلاوت شروع کنا اللہ رب العالمین پا قرآن کی ہوئی چھ غصر بغرونو او بو مارغانو تلاوت کو تا سے خشتا تلاوت پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لا اللہ کلی صفتو نور کرو خود ادری صفت پہ کہ خشتا دو چیو مہمان نوازو ملمدوسو دویم نمبر دیر زیاد نرم خویو موسیٰ علیہ السلام لما اللہ کلی صفتو نور کرو یو صفت اداو چھے لاس پہ پترخ کے دن نکو رو بیخ کنو فیضا ہی بیدواء للناظری دا تمام جہان بے رنا کا او بل والا اللہ لک جلالیت ہم ورکڑو حضرت یوسف علیہ السلام ہم کلی صفات و مالکو خو یو صفت والا اللہ دا کلی ورکڑو چی حسن دیر زیاد ہو دیر زیاد خشتا ہو دک شان عیسیٰ علیہ السلام کلی صفات والا اللہ ورکڑو یو صفت تک داو چی پا برگی بے لاس راہ کنو خدے پاک پاگا جوڑ کن مادرزاد روم با اللہ جوڑ کر ملی بے راجم دکھلے نو دا طول صفات اللہ ہر یو پیغمبر لخکل خکل سبازی صفات ورکلو وگوری یو خبر یاد ساتے ذہن کے یاد ساتے ہو پدید اللہ شکر مادا کرے
چې هر پیغمبر له الله یو دو ښکلي صفتونه ورکړو، خو د ټولو پیغمبرانو دا ټول خشته صفات الله په جناب محمد رسول الله کې. ځکه خو یو شاعر وایي کنه چې حسن یوسف دمع عیسی ید بیدا داری، آنچی خوبان همه تارنگ تو تنها داری. حسن د یوسف علیہ السلام حسن، دمع عیسی د عیسی علیہ السلام دم، چې دم به واچو نو څه چل بو شو، رون به جوړ شو، مادرزاد به دغه شو. ید بیدا داری او د موسی علیہ السلام لاس مبارک به د تمام جهان د پاره رڼا جوړه. خو کو د عیسی علیہ السلام دی او کو د یوسف علیہ السلام دی او کو د داود علیہ السلام دی او کو دا ټول پیغمبران دا ټول صفات الله یوازې په جناب محمد رسول الله کې. نبی علیہ السلام له الله ډېر ښکلي صفتونه ورکړل. حسن د یوسف علیہ السلام نه ور زیات و، دا یاد ساته. د رسول الله مبارک حسن د یوسف علیہ السلام نه زیات و، خو الله هغه څه چل کړو، محبوس کړو، خولې نه دی، هغه خولې نه دی. الله داسې د عیسی علیہ السلام یا د بیدا د پیغمبر علیہ السلام لاس مبارک راخکل. عیسی علیہ السلام به دا مړو نه آواز روح کو، رسول الله مبارک د کاڼو نه آواز روح کړي. بهر کې ابدالوی یا موضوع ده، په دې وخت کې بیان نه کوم، خو ټولو پیغمبرانو له الله ښکلي صفات ورکړو. نو حضرت شعیب علیہ السلام له الله یو ښکلي صفت دا ورکړو چې شعیب علیہ السلام به بیان ډېر زیات خشته کو. د دې د وجې د شعیب علیہ السلام صفت دا و چې هغه ته به خطیب الانبیا وي، خطابت یې ډېر اعلی او د دې تقریر هم یو ملکه وي. یو خلک داسې چغې وایي، بعضې خلک خشته لږې مزیدارې خبرې کوي، د انسان په زړه باندې اثر کوي. نو د شعیب علیہ السلام خو یو کمال دا چې ښکلي تقریر به یې کو. دویم نمبر پکې صفت دا چې الله ته به ډېر زیات جړل، او دې پورې علماو لیکلي دي چې دومره یې الله ته جړل چې یو ځل یې د سترګو نه نظر لاړه، دومره الله ته به جړل. نو الله ورته یو ځل وی دا نظر دی ولې لاړه، الله ته پته وه، خو دې دنیا ته دا خبره ښکاره کوله. نو حضرت شعیب علیہ السلام ورته نظر می الله ورته ولې تللی دی، د جنت په شوق کې تللی دی؟ وی نه یا الله. وی د دوزخ د یارې تللی دی؟ وی نه یا الله. وی د محشر د ورځې د یارې د وجې تللی دی؟ وی نه یا الله، د دې د وجې نه دی تللی. نو دا نظر دی ولې لاړه؟ وی دا نظر می په دې وجه لاړه چې خدایا په دې شوق باندې ما او په دې آرزو باندې چې د الله دا ملاقات په زه کله کوم. نو دا الله په شوق او د الله په لقا کې می خدایا ستا په شوق او په لقا کې می د سترګو نه نظر تللی. الله وی بالکل دې ټیک ویلي. نو الله به بیا حضرت شعیب علیہ السلام لا د دې ټول عالم نه علاوه یو ډېر لوی خصوصیت ورکوي، او هغه به دا وي چې الله رب العالمین به هر چا له خپل دیدار ورکوي، خو حضرت شعیب علیہ السلام له به یو په یو ښکلي او په یو منفرد انداز باندې خپل دیدار ورکوي. الله زموږ او ستاسو د ټولو نصیب کړي. نو شعیب علیہ السلام ورته راغی او په یو ډېر خشته انداز باندې ورته وی یا قومي اوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم مؤمنين. مکوي پدې ناب تول کې کمی مکوي، ګینه د یو داسې ورځې د عذاب نه مېرومه چې ډېر سخت عذاب دی او الله به مرونیسي. خو قوم یې لګیاو، دوکې یې کولې، ملاوټ یې کو، خلکو له پوره سیز نه ورکو، حرام خوري یې کوله. او چې کله ورته شعیب علیہ السلام بار بار وی چې د الله د عذاب نه ویریږي، نو الله په قرآن شریف کې په نور دسمه سپاره کې وایي فأت بآیة ان كنت من الصادقین. زه شعیب علیہ السلام چې ته داسې لګیې چې عذاب به راځي، نو ورشه موږ ستا د رب عذاب ته نن تیار یو، رب ته د وایه عذاب راوله. حضرت شعیب علیہ السلام الله ته سوال کوي، خدای دا خو ډېر بدبخته قوم دی، اوخایا وتخپل عذاب. نو په دقه قوم باندې الله رب العالمین ګرمي راوسته. نو چې ګرمي پې راوسته نو سخته ګرمي رااله، داسې ګرمي رااله چې د دوی د وجودونو نه دا خولې لکه د اوبو روانې شوې.
نو ګرځېدل سوري پسې سورې نو الله چې کله د هلاکت فیصله وکړه نو یو لوی میدانو الله رب العالمین په قرآن کې وی په قرآن کې وی دقه دوکمار دقه فراډي قوم الله وی ما رونیوه نو څنګه مې رونیوه یو لوی چټل میدانو الله پاغي کې اوریاز راوسته نو چې اوریاز راوسته نو دوی باندې ګرمي راغله و نو دوی ټول هغه اوریاز هغه سوري دا ورمنډه کړ او غینه یخي هواګان را روانه الله پاغه ټول میدان کې دا اوریاز د لاندې دوی راجمع کړ نو چې ټول قوم راجمع شو د قدو کمار قوم نو څه چلو کو الله فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم الله سوری ترا وصل او چې سوری ترا وصل د پاسه په الله رب العالمین د اور یو لوی شغله پر راوستا او دقه ټول دو کمار قوم الله په یو ځل باندې وسوځ سچل به کو دوکا به کوله خلکو له پوره سیز نه ورکو د خلکو نه به کم به ورکو زیات به تیغشتل رونو دا هغه ګناه ده چې د دې د وجه الله سالم قوم الله وسوځو نن په خپل معاشره کې موږ تاسو رونو ګورو هر ځای بس دوکا او فراډ او فریب روان دی او په هر سیس کې روان دی یو سیس کې نه دی په هر یو سیس کې روان دی چې څومره ته د معاشره کې ګوري رونو هر یو کس بس په ست طریقه باندې لګیا دی او فراډ او دوکا کوي دوکا کوي مال حلب کوي دیتا نگوری چی یره یو رز را روانه چی زبا دا اللہ پا جناب کی ادریگم اللہ با زمانہ تپوس کئی دا مال تپوس خو بخامخا کی چی مال دے پا کم طریقہ گٹلی دے و پا کم دے ورکلی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تزول قدماء ابن آدم آگے پوری با اللہ رب العالمین دا یو انسان قدم نخوزی یو قدم به د قبر د پاسې بل به د حشر په میدان کې الله وی وی دروي حتی يسأل عن خمس د پینځو تب خبرو تاسو کوم بیا راولې پینځه خبرو اول تاسو کوم بیا به داګه نه پس نور پیسې لیکو عن عمره فيما افناه عمر دې پس کې تیر کړی دی جون دې پس کې تیر کړی دی رونو د نن چې کوم زمونږ استاد د ژوندۍ دا دا ډیره انتهایی قیمتي وخت رونو غوري د دې دا یو لحظه یو لمحه دومره قیمتي ده چې دا زم د سرو زرو نه زیاته قیمتي ده موږ ناسبه سروان دی واسه عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه ځواني د سکه تیرا کړی ده د عمر تپوس خو به خامخا کوي خو بیا به د دې ځواني خامخا تپوس کوي ځکه ځواني کې د انسان وجود دا په طاقت کې وي خپل عبادت کولی شي بوډا سړی چې کوم عبادت کوي داغه په نسبت چې ځوان سړی عبادت تون خلی او درې دې زیات شي نفلونه زیات کولی شي روزي زیات نیوي شي نو تدا سموای چې جوانی دیوانی ہوتی ہے نہ جوانی دیوانی ہوتی نہیں دقا زوانی وقت دی دا اصل وقت دی دا بہترین وقت استاد عبادت تبارا اور لوگ گوڑے یو یاد خبر یاد ساتے چی دا زوانے پا عبادت باندے اللہ گوڑے دیر زیاد خوشحالی یو دا زوان سری پا توبہ باندے او یو د ځوان سړي په عبادت باندې الله د نور خلقو په نسبت باندې زیات خوشحالي. نو دویم نمبر سوال بدای چې عن شبابه فيما ابلاه، او دریم نمبر وعن ماله من اين اكتسبه، مال دې څنګه ګټلې دي، په کومه طریقه دې ګټلې دي، انکم ستا څنګه د دې تپوس پرونو ګوره قسم په خدای زموږ الله کوي. او بیا چې د مال وګټنو وفيما انفق، څلورم سوال بدای چې بیا دې لګولې پس کې دي، دا الله په اطاعت کې دې لګولې، دا کو دا الله په نافرمانه کې دې لګولې، دا برونو الله رب العالمین خامخا زموږ تپوس کوي. او پنځم نمبر سوال بدای وي چې وماذا عمل فيما عمل، څومره دې په خپل علم باندې عمل کړی دی. مونږ د علم و چې دا مونږ داسې دی، دا د الله عبادت دی، دا الله د طرف نه دی، څومره دې په عمل کړی.
نورونو موږ نه به د دې خبرو تپوس کېږي موږ داسې یو بې مهاره زناور نه یو چې بس سم زړه غواړي هغه به کوو نه الله رب العالمین به زموږ نه خامخا د دغه حق او حلال او مال باره کې تپوس کوي او ورونو یو خبره یاد ساتئ ګورئ چې مال حرام وي سکون به نه وي وګورئ په دې خپله معاشره کې کو مال حرام وي سکون به نه وي او چې مال څومره حلال وي سکون به دومره زیات وي عبادت کې به خوند زیات وي نن ورونو داسې د خپله معاشره کې تاسو ګورئ که نه نو زموږ په دې عباداتو کې خوند نشته د هغې وجه لویه دا ده چې زموږ مال پاک نه دی زموږ رزق پاک نه دی نو چې رزق هم پاک نه دی نو د هغې هغه نحوست الله رب العالمین په عباداتو کې راښکاره کړې ده عبادت ته زمونږ شوق نه کیږي تلاوت څومره زبردست چیز دی شوق ورته زمونږ نه کیږي مونځ څومره زبردست چیز دی شوق ورته زمونږ نه کیږي تاسو ورونو دا یو تجربه شانو کې چې لږ شان د حلال مال د دې خوراک شروع کې حلال سکاک حلال جامه تاسو له به دا مونځ دا روژه دا حج دا زکات دا تلاوت دا به بیا خوند درکوي مزه به درکوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی وای دا انسان دا بدن کې دا معده دا پشان د ډیګې دا ډیګې سوي اوس چې په ډیګې کې اوبه پاکي وي په نلکو کې اوبه پاکې رواني وي او چې په ډیګې کې ګندګي پرته وي نو په نلکو کې اوبه ګنده رواني وي په دې معده کې پاک خوراک پروت دی نو پاک خوراک په لګیای په رګونو کې به پاک روان وي نو د سړي به سوي روحاني دی به ټیک وي او چې نه دغه وي نو روحاني به دی بیا پلیت وي خوند به وله نه ورکوي لکه موږ ټول یو سړی د جسماني بیمار شي چې کله جسماني بیمار شي نو که تاسو خیال کړی وي نو چې د سړي تبه وي ټوخی وي یا د معدې څه مسله وي نو ښکلي څیز په ده باندې بد لګي د خولې خوند د خراب وي بد لګي ولې دی جسماني بیمار دی نو په ده باندې هغه بهترین څیز چرک په ده باندې ښه نه لګي پیرني په ده باندې ښه نه لګي دغه شان سویټس په ده باندې ښه نه لګي خو ډېر اعلی دي خو دې ورته دلته بیمار دی دغه شان ورونو موږ ټول روحاني نن بیماران یو مونځ یو ښکلي سویټس دی یو مزیدار خوږ شیز دی خو موږ ورته روحاني بیماران یو ښکلې را باندې نه لګي د قرآن شریف تلاوت بهترینه فرني ده خو موږ ورته بیماران یو نو روحاني ورته بیماران یو په موږ باندې ښه نه لګي تاسو هر کله چې حق او حلال خوراک دې زړه ته راغی تاسو ګورئ چې د عبادت بیا څومره خوند دی او د عبادت بیا څومره مزه ده نو ورونو دوکه به نه کوو فریب به نه کې فراډ به نه کې او دا د څه دپاره موږ کوو د دې دنیا دپاره د دنیا ژوند څه دی یو څو ورځې ژوند دی چا ځان سره یوړه ته ما ته ووایه زما ډېره راجمع کړه زما نه خو به تپوس د دې کېږي خو چا ځان سره یوړه ته ما ته په دې مخ د کائنات کې څوک پیدا کړه چې هغه دنیا ګټلې ده او ځان سره یوړې ده بس دغه یو کفن دی یو کفن دو جامې دي دغه به ځان سره وړي د دې نه زیاتې ځان سره هېڅ هم نشي وړی ټول پاتې دي مولانا اشرف علي تانوي صاحب د یو نیک سړي واقعه لیکلې ده وایي داسې چل یو نیک سړی و خو ښه مالدار و او ښه د حق و حلالو زندګي یې تېره کړې وه نو چې مالدار و حق و حلالو زندګي تېره کړې وه نو وفات کېده د الله په احکامات یې ښه عمل کړو چې کله وفات کېده نو خپل بچی یې راجمع کړل وی بچی زه څنګه پلار یې وی بابا ته ډېر بهترین پلار یې ته ښه پلار یې وی بچی ما ستاسو څنګه تربیت کړی دی وی ډېر ښکلې تربیت یې کړی دی وی ستاسو په تربیت کې او ستاسو په دې ژوند تېرولو کې ما څه کمې راوستې وي نه بابا هېڅ هم دې نه دي راوستې نو که بچی زره ته یو وصیت وکړم نو زما په وصیت په عمل وکړې وی ولې نه بابا ټول عمر راله تا ګټلې ده دا ښکلې مکان دا ښکلې جایدادونه دا ښکلې څیزونه دا ښکلې کور
تا موږ لار سره کړی دي نن بستا خبره بابا نو موږ نو ستا په وصیت په عمل موږ نه کو خامخا به کو ښځه وي داسې چل به وکړې بچې داسې د جیب نه زړې شان موزې راوویستې زه به ورته جرابي ووایم وی بچې دا جرابې دي دا به راوالی و چې کله زه مړ شم نو زما دې کفن کې به زما دا جرابې ما ته واچوه او دې سره به ما خښ کې خو چې کله دا اچوې نو علماو نه تپوس وکړې چې آیا دا ورته موږ چې دا ښه ده او که ښه نه ده نو که هغوی ومنله ښه پخه کو یې نه منله هم ستاسو خوښه ده خو اخره کې چې کله بیا تاسو ما قبر ته کوزوې نو بیا د بل جیب نه یو خط راوښکوي دا خط به والې او دا به وللې بابا چې دا وصیت وکړه خو دا خط به ګورې د هغې نه مخکې نه لولوې دا به ما سره واده کوې وی ټیک ده بابا چې بابا وفات شو بس زامنو راواغشته او ویلم به کفن یې ورته واچو او چې کفن یې ورته واچو نو د هغه د وصیت مطابق یې هغه جرابې راواغشته او جرابې یې ورته واچو نو علما داسې ناست وو هغوی ورته دا ورته ولې اچوې وي جي دا زموږ بابا وصیت کړی دی وي نه نه هېڅ چرې هم ورته دا نه پرېږدي د کفن نه علاوه د انسان په دغه کې به هېڅ قسمه زیاتي دغه نه چې حتی تر دې پورې زموږ د فقهای کرامو دا مسله ده چې کو تاسو خیال دا کړي وي که نه چې کله دا مړې سړی کفن کي نو بیا وله دا سر کې دا دغه څه چلو کي تو کي وله دا به هم د څلورو ګوتو نه زیات نه وي خو د څلورو ګوتو نه دې زیات کړي بیا به ګناهګار یې دا زموږ د فقې مسله ده نو هغه کفن به هم زیاتې نه چې دا دومره شومباله دی ورپسې رستو تړلي وي داسې به هم نه کوې دا به هم نه کوې نو تاسو ورته څنګه دا جرابې اچوې وی جي دا زموږ د بابا وصیت دی وی کو ستاسو د بابا وصیت دی او کو نه دی موږ دا نه پرېږدو وی جي نورو علماو سره مشوره وکړې د ټولې علاقې نور علما یې راوستل او ورته وی چې دغه شان زموږ د بابا وصیت دی او بابا زموږ سره ډېره ښکلې زندګي تېره کړې ده موږ به د هغه دا وصیت څه چل کوو دا به موږ سر ته رسو د ټولې علاقې علما ورته وی نه 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 داسې نشي کېدی دا شریعت کې ناجایزه ده اگر چې ستا د پلار دی دا وصیت وي خو که وصیت د شریعت مطابق خو موږ به پې عمل وکړو خو که وصیت د شریعت مطابق نه وي نو موږ پې عمل نه شو کولی دا جرابې تاسو ته موږ نه پرېږدو بس هغه د علماو خبره و جرابې ورته پرې نه ښودې چې کله بابا په لحد کې کېښوده نو د هغې بل وصیت مطابق یې خط راوښکه چې خط یې راوښکه خط یې وکته او بچو پلو کو نو په خندا شو نو څه وی ورته دا پلار ورته په دې خط کې لیکي یو بچې اوم لیدل زما څومره ډېر مال و څومره ډېر حال مې و څومره ډېر جایداد مې و څومره ډېر بینک بیلنس مې و څومره د دنیا څیزونه و خو نن زه د دنیا نه لاړم نو هغه شریعت ما ته هغه شلیدلي جرابې م ګورې ما سره قبر ته نه پرېږدي شریعت ما سره هغه شلیدلي جرابې م ګورې قبر ته نه پرېږدي نو چې دا دومره ډېر بینک نو دا به زه ځان سره څه یوسم بچې دا مې تاسو ته یو خبره واضحه کوله چې ګورې د دنیا نه کله ځې نو دا زړه کې مه وایه چې هی دنیا او هی دنیا هېڅ هم ځان سره نه شي وړی حتی چې شلیدلي جرابې هم ځان سره نه شي وړی نو د څه دپاره موږ دا لګیا یو وروڼو د څه دپاره موږ دې دومره دغه پسې نښتي یو چې ځان سره یې وړی نه شو او بیا پې ځان له دنیا او د هغه آخرت تباه برباد کړو د دې خو به ما نه تپوس کېږي د قیامت په ورځ به نو ځکه الله رب العالمین وایي چې دنیا کې ژوند تیری د حق و حلالو ژوند تیروه چې د حق و حلالو ژوند تیری یو خو به دې په ژوند کې سکون وي بل به دې الله دعاګانې قبلوي نن زموږ دعاګانې ولې نه قبلېږي د هغې غټه وجه دا ده چې زموږ په دې وجودونو کې حرام پراته دي نو د هغې د وجې الله دعا نه قبلوي د هغې د وجې بېسکوني راغلې ده ته کله د حلال و مال شروع کا الله رب العالمین به دې دعاګانې په خپله قبلوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی حضرت انس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام یې 10 کاله خدمت کړی دی او نبی علیہ السلام ورته هغه ما تاسو ته په تیرو جمعو کې ویلي مو چې نبی علیہ السلام ورته دعا م کړې وه
نو چې کله دا خدمت وکړه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ما ته یو دعا وکړه دعاګانې دې راته ډېرې کړې خو یو دعا رانه بله غواړم وی څه دعا غواړې وی یا رسول الله دا دعا غواړم چې ما الله رب العالمین مستجاب الدعوات کی چې زما هر دعا الله قبلی اوهو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی مستجاب الدعوات ځان غواړې نو چې مستجاب الدعوات ځان غواړې نو د دې دپاره یو کار ته داسې وکړه چې د حق و حلال و رزق خورا الله رب العالمین به مستجاب الدعوات هر دعا به الله قبلی او کو دعا مستجاب حلال نه ځانو نه ساته حرامو نه ځانو نه ساته او د حلالو د اهتمام نه کو نو کو ته ډېر زیات الله ته دغه شي نو الله د دعا نه قبلی حدیث مبارک کې راځي یو سړی وي ویښته به پې ببر وي او ډېر لوی سفر به کړي او یو روایت کې داسې راغلی دي چې د بیت الله شریف یو ځای دی الله دې زموږ او ستاسو هغه ځای نصیب کړي ملتزم شریف ورته وایي په ملتزم شریف کې ولاړ دی ویښته پې را ببر دي او لاسونه الله ته وی یا رب یا رب یا رب زما دعا قبول کړي زما دعا قبول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته وی چې د دعا زه څنګه قبوله کما تر دې چې سفر یې کړی دی د بیت الله په خوا کې ولاړ دی ملتزم شریف کې الله د هر چا دعا قبلوي خو دعا یې څنګه قبوله کم د چې سپرګېډه کې څه دي دا حرام دي دا جامې چې کوم یې چولي دا حرام دي دا کم کور کې څو چې دا حرام دي فانا یستجاب لک څنګه دا دعا قبوله کم هغه دعا راولي او د په دې مخ باندې وایي نو وروڼو د دې چې د الله ته د نزدېکت واحده ذریعه د حلال خوراک دی او که د حلال خوراک دی نه وي او د حرام وي کو ډېر اعمال مو کې کنه د الله په جناب کې مردود دي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم له و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وره دا خبره وی کو زه د الله په لار کې اوزم او داسې وجنګېږم داسې چې مخ په مخامخ جنګېږم او رستو کېږم نه لکه په جهاد کې چې کله مخ په مخامخ شي او بیا رستو کېږي او تښتې نو دا ډېره سخته ګناه ده عظیمه ګناه ده نو یا رسول الله زه په جهاد کې روان یم او مخ په مخ روان یم او الله رب العالمین دې دوران کې مال شهادت راکړه نو زه به کم خوازم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی کو ته د الله په دربار کې جنګېږي مخ په مخامخ او تعالی الله شهادت درک الله به نیغ جنت ته بوزي بس دا صحابي روان شو پدې کې رسول الله مبارک ویل ور واپس یې راولې نو واپس یې کړ وی ما ته مرګري اسوي وی تا ما ته دوي چې کو زه د الله په جناب کې جنګېږم د الله د رضا دپاره او دې دوران کې مال شهادت راغی نو د شهادت نه پس په زما کم مقامی نو تاسو راته وی جنت وی بالکل جنت بدوي خو الان اوس ما ته جبريل راغی او عليه السلام راته وی چې الله رب العالمین وی خو یو سړی دا الله په لار کې د جهاد نه ګور لوی شیز بل نشتا د جهاد نه لوی شیز په مخ د کائنات کې زمونږ د علما یو خبره کوي ګوره یو خبره کوي جنت ته وی دوه لارې دي څو لارې دي دوه لارې غټې لارې یو لاره داسې لاره ده چې هغه لږه لرې ده او یو لاره ډېره بایپاس ده خو ستاسو خیال دوه قسمه لارې یو سړی په لرې راته یو ورته بایپاس دي لرې لاره د جنت څه شي ده منځونه دي روجي دي حج دی زکات دی صدقې دي او دقه شانه تسبیحات دي او نور ډېر اعمال دي تی به دې سړی جنت ته رسي او یو جنت ته یو شارټ کټ لار وته دغه د جهاد چې د اعلا د کلمت الله د پاره چې د جهاد کم علماء کم دغه خولي دی دغه مطابق د جهاد وکي او دغه جهاد کې شهادت ملو شیا غازی شوي تعالی د منظور د لار ډیره لري د جهاد د لار ډیره ورنږدې ده دا بایپاس لار د جنت نو رسول الله مبارک ته را شو درېګا وی بالکل ما چې تا ته کوم خبر وکړه چې ته د الله په لار کې لګیاي او جهاد کې او په جهاد کې شهید شي جنت ته باندې خو یو سوات جبرئیل علیہ السلام وی
کو د دې شهید باندې او دې غازی باندې د بل چا حق وي نو الله به دا هغه پوری جنت ته نه داخلي چې تر څو یې هغه حق دی بل نه وای جنت په حرام دی د بل دې حق ته لاس مدغه کوي دغه ته مخ خړاوي نه نو ګورې رونو په خپل معاشره کې وګورې څومره دوکا ده څومره فریب دی د بل دا حق منګه څنګه وو هر طریقه ګورو چې بس موږ په ست طریقه د انسان دا حق وو په ست طریقه موږ د نه دا والو دا مال نن دا غي غټه وجه ده چې زمونږ عام معاشره وګوره ټوله دوکا ده نو الله څه چلو کو په داخلي خبره کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پنځه خبره بیان کړه اکره تصرف د ادوا کوم د موجوده وخت د موجوده د وخت د وجه رسول الله مبارک وای چې په کوم قوم کې فحاشی عریانیت بربندیت لواطت او زنا زیاته شو الله به په دې قوم باندې او په دې خلکو داسې بیماری راولي چې د دوی پلار نیکه بم دني اوریدل دی موجوده وخت وګوره چې کله به حیايي او لواطت او زناکاری زیات شي الله به داسې بیماری راولي چې د دوی پلار نیکه بم دا غي نوم نه اوریدل نن په خپل معاشره کې وګوره دا کمی بیماری چې دا کانګو وایرس او فلانکی وایرس او ډینګي وایرس او کورونا وایرس دا زموږ د مشرانو دا نومونه نه دی اوریدل دا نن دا بیماری په مونږ باندې رااله او دویم نمبر رسول الله مبارک سوی وای چې په کوم قوم کې واته وګوره په کوم قوم کې دوکا ملاوت فریب دوکا بازی حرام خوری دوکا بازی ملاوت زیات شي الله په دې قوم باندې ظالم حکمران راولي دا نن کوم باندې دا ظالم حکمران راغلي دي صد دې غټه وجه دا چې نن زمونږه من حیث القوم ګره قوم هم دا چې هغه په مردارو کې پروت دي او چې کم قوم کې الله رب العالمین څه چلو کی زکات نه ور کوي او دا الله په لار کې دغه نه ور کوي الله په قادساری راولي چیز موجود وي او دته باندې ملاوي بجلی خوافر مقدار کې موجود ده تا ته نه ملاوي گیس خوافر مقدار کې موجود دي تا ته نه ملاوي د دنیا د خوراکونو خوافر مقدار کې معلوم دي مونږ ته نه ملاوي دا ګوره ټول اعمالکم عمالکم صد حکومت د طرف نه ورغي کې غټ لازم موږ استاد دي چې موږ د الله رب العالمین ته رجوع نکو نو ځکه الله رب العالمین په قران کې وایي ویل للمطففین تباہی دا بربادی دا د مطففین د پاره مطففین څوک دي الذين اذا اكتالوا مطففین هغه خلق دي چې کله دوی وزن کوي د چانسالی نو اغا پورا علی و اذا کالوهم او وزنوهم او کله چې بل ور کوي ناغي کې نقصان کوي الا یظن ای دوی دا ګمان نه کوي چې انهم مبعوثون من به ورس پاسو من به الله په دربار کې ودرېګو من نه به الله تاسو کوي او څنګه ورځ به اليوم يقوم الناس لرب العالمين اغا عظیم ورځ چې تاسو تموي چې د انسان حالت په بل شان وی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه پلار به د زوی د پلارنا خزه د خاوننا خاون د خزینا دا به منډي وي چې خدای ما سره بس چل کی الله وی په دغه روز به دوکا مارو ګوډ مارو تاسو ما ته ودرېږي نورون لګا غټه د دنیا جون ډیر عارضی دي اصل جون زموږ د پاره د اخرت جون دی بل ادا چې د ټولو نه لوی خبره پکې دا چې تاسو به سکون وي عبادت په مزیدار وي اولاد باندې نافرمان وي چې کم سړی حرام خوري د اولاد باندې ډېر لوی اثر پروزي دا ولې نن زموږ بچی نافرمان دي خې تربیت کو خې دغه کو نافرمانی راځي موږ په حلال خوراک نه دی کوي ته په د باندې حلال خوراکو کا دی خود به خود الله رب العالمین ته برابر دا اخلاق په مزیدار وي نورونو دا ځان سره خپول دي ما تاسو ته د دنیا ګوره ډېر لوی جون دی اس د جون ډېر لږ جون دی اس د جون باور نشته اصل جون د آخرت دی اصل جون د الله رب العالمین په جناب کې ودرېدل دي نو خدای پاک ته منګه او تاسو له د حلال او مال ډېر راکي او د حرام نه دی الله رب العالمین مونږ تاسو ټول ساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي
نه خو د یو سړي نه د جمعې مونځ یو رکعت قضا شو او دې وروسته راغی نو د نورو مونځونو په شان چې څنګه یو وخت سلام وویلو دی بل وخت امام سلام ویلی دی وخت کې به دی پاسې مسبوق دی هغه یو رکعت چې د نه شوی دی یا دو تیر شوی دی هغه دوا یا یو رکعت به برابر دی دعا الله خو ته سلام نه لري حضرت حسین لالا بیمار دی دعا وته کې ان شاء الله جواب وته الله زموږ په حال باندې رحم دعا کہ اللہ زم په حال باندې رحم کہ اللہ زم گناہونه معاف کی بل رحم او فضل او کرم را باندې الله مونږ او تاسو د حلال او مال ډیر راکړي او د حرام نه دی الله مونږ او تاسو ساتي او قران شی خدای پاک تعالی ته داغي معافیو کی الہ العالمین داغي را ته معافیو کی خدای پاک د حلال او رزق فراخ کی یا الله حرام نه مونږ او زمږ اولاد خدای پاک او ساتي دا کوم حضرت حسین لالا زم د جمعې کلک مرګ دی بیمار دی الله دې ولا صحت ورکي نور څومره بیماران دی الله دې ټول له صحت ورکي زما خپل د امره سخت تبه مې دا دعا راته وکړه الله موږ لم صحت راکړي ټول څونه مریضان چې الله یې ټول له صحت ورکړي مردگان د اسلام او د الله رب العالمین مغفرت نصیب کړي الله دې قبرونه جنت د باغچونه باغچو ګرځي زموږ په دې پیغام کې د لمزیب دی او غبل څنګه نوم خانزیب دی والده محترمه وفات شوه الله دې هغې مغفرت نصیب کړي خبر دی الله د جنت د باغچونه باغچو ګرځي نور ستاسو زموږ څومره مردگان وفات شوي دي الله دې ټولو مغفرتونه نصیب